دا متاب نه دی متاب پدا کې تقریبا د 300 انبیاء قبرونه چې دی اغستا 300 انبیاء هغه دلته دفن دي هغه دلته پټ دي فرمایي چې د انبیاء به کله په خپل علاقه کې وو بیا به امت ستړي کول امت په مطلب دی زیرول بیا به دی د علاقه او وطن پرېښوي هجرت به وکړي رالو مکې لره به رالو دلې به خپل ذکر خپل فکر خپل عبادات کول بیا به دلې مړه کېدل بیا به دلې پټول حتی علما فرمایي دا میزاب نه دي ترناوه دا حتم شریف چې کوم دی دلته د حضرت اسماعیل علیه السلام او د بیبي هاجرې قبر چې دی هغه په دغه ځای کې دی تاریخ مکه مولانا عبدالمعبود صاحب لیکلی دي چې دا د چا ځای دی دا د اسماعیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د ادې بیبي هاجرې قبر چې دی هغه دلته دی بیا فرمایي چې دغه د زمزم او د مقام ابراهیم په مابینځ کې راواخله دلته د هود علیه السلام د شعیب علیه السلام او د صالح علیه السلام قبرونه دي بیا په دې ټول متاب کې تقریبا 300 انبیا چې دی هغه دفن دي